احمد مسعود وایي افغانان د پنجشیر ولایت ته راشي او د طالبانو په وړاندې دې ودرېږي او د تورخم دروازه پرانیستل شوه. لیدونکو ستړي مه شئ، پام وکړئ دوه تازه لاندو مهمو خبرونو ته. د افغانستان د پخواني جهادي مشر احمد شاه مسعود زوی احمد مسعود له افغانانو غواړي چې پنجشیر ولایت ته ورشي او د طالبانو په وړاندې ودرېږي. نوموړي ویلي غواړي چې په افغانستان کې د زورواکۍ د بریا مخه ونیسي. نوموړي د فرانسې لرګل د ژور ورځپاڼې سره په مرکه کې له ټولو افغانانو وغوښتل چې دوی سره یو ځای او د طالب په وړاندې وجنګېږي. احمد مسعود اعلان کړی چې د طالبانو پر وړاندې د مقاومت ځواکونه باید د پنجشیر په ښار کې راټول شي چې د هیواد وروستی آزاد ولایت دی چې د کابل شمال ته شاوخوا 150 کیلومتره وطن لري. احمد مسعود د ورځپاڼې ته ویلي چې د طالبانو ټول واک نه دی ترلاسه کړی او لا هم کولی شي چې له دې مبارزې ملاتړ وکړي. دا په داسې حال کې دی چې د افغانستان د جمعیت ګوند رهبرانو د افغانستان پر وضعیت د بحث لپاره پاکستان ته سفر کړی دی. د مقاومت جبهې غړي اجمل سیلاب ازادي راډیو ته ویل که چیرې خبرې نتیجه ورنه کړي، احمد مسعود د شمال مشرانو سره یو ځای یوه ډله مقاومت ته چمتو ده. هغه له پاکستاني مشرانو سره د جمعیت ګوند د غړو د خبرو پایلو په اړه خوشبیني څرګنده کړه او ویل چې غونډه به په یوه ملي سیاسي هوکړه پای ته ورسیږي. سیلاب دا هم ویل چې د افغانستان له بېلابېلو برخو څخه ډېری ځوانان هره ورځ پنجشیر ته راځي او د مقاومت جبهې سره یوځای کېږي. دوی وایي که طالبان په پنجشیر حمله وکړي دغه ځوانان مقاومت ته چمتو دي. بل لور ته د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال یونس ممند نن ازادي راډیو ته ویل له پرون راهیسې چې د تورخم لار پرانیستل شوې وه، 27 موټره اوښتي او تګ راتګ نورمال حالت ته ګرځېدلی. نوموړي ویل چې په دې سره به تر راتلونکو څو ورځو پورې د لوړو نرخونو بیې کنټرول شي. تر دې وړاندې خلکو په کابل او نورو ښارونو کې د خوراکي توکو له لوړې بیې شکایت درلود. تورخم دروازه څو میاشتې وړاندې د کرونا وایروس د لا خپرېدو د مخنیوي په هدف د هر ډول تګ راتګ پر مخ بنده شوه چې سوداګر له ګڼو ستونزو سره مخ و. لیدونکو له ملتیا مننه، ښې چارې.